كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم ورونو، مخکې باب کې موږ دا خبره بیان کړله چې مصنف رحمه الله چې دا کوم باب راوړی چې تاسو د مشرکانو په حال باندې سوچ وکئ. هیشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، دی د الله سره مخلوق شریکوي او داسې مخلوق چې لا یستطیعون لهم نصرا، د دیو هیڅ مدد نشي کولی او دی لا سکه ولا انفسهم ینصرون، بلکې د خپل ځان سره هم مدد نشي کولی، مرسته کومک د خپل ځان هم نشي کولی. او فرمایي چې ولی ځکه چې اختیار نه لري. والذین تدعون من دونه ما یملکون من خطمیر، ای مشرکانو تاسو چې د الله نه ما سوا دا نور مخلوق را بلی د دیو عبادت کوئ، ګوره دوی د کجوري د اډوکي په شا چې کوم نری تار وي د هغې برابر هم دی اختیار نه لري. نو تاسو د عقل نه کار واخلئ او د توحید عقیده ښکله کوئ او په هغې باندې عمل وکئ او د شرک نه ځان وساتئ. بیا حدیث راوړی او بیا د خپل عادت سره سم مصنف رحمه الله وفرمایل چې فيه مسائل، دا کوم آیتونه چې ما راوړو دا کوم حدیث په دې کې دا مسایل دي، ته ورباندې سوچ وکړه چې فایده ترې واخلي او په علم کې دې زیادت راشي. اوله خبره دا وه چې تفسیر الآیتین، دغه دوه آیتونو تفسیر او معنا موږ وکړله چې په تفصیل سره د هغې وضاحت وشه چې یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. د دې وضاحت او تفسیر وشه او معنا مقصود پکې دا و چې مشرکانو تاسو د الله سره ولې دا کمزوري مخلوق شریکوئ. بله په دې کې قصه احد، د احد د غزوې قصه پکې مختصره ذکر شوه چې ګوره د احد په میدان کې چې کومه غزوه وشوله د اسلام په هغې کې 80 صحابه کرام شهیدان شو، د الله رسول ورپکې زخمی شه او د قصې نه دا خبره موږ راواخیستله چې ګوره د الله رسول دی، د الله محبوب پیغمبر دی، د الله خلیل دی، خو دومره ده چې خپل ملګري د مرګ نه بچ نه کړل. ملګري لاسه کې چې خپل ځان چې زخمی شو څوک دا خوښه ګڼي چې زما د غاښونه مات شي او وینې په ما روانې، خپل ځان هم بچ نه کړه. دا معلومیږي چې دا ټول مخلوق دی کمزوري دي، د خپل ځان حفاظت نشي کولی نو د بل چا به څه حفاظت وکړي. دارنګې په دغه واقعه کې دا هم ذکر شو چې قنوت سید المرسلین وخلفه سادات الاولیاء یؤمنون فی الصلاة. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د رکوع نه وروستو په دغه مشرکینو باندې قنوت نازله به ویله. د دې ثبوت پکې هم راغی چې قنوت نازله به ویله. او ان المدعو علیهم کفار، پاچا باندې چې به لعنت ویو چاته چې خیرې کولې هغوی کفار وو او ظلم یې کړی و ځکه چې د الله رسول غاښونه له شهیدان کړي وو، زخمی کړی و او حرص یې و چې هغه قتل کړي، په شهادت یې ورسوي. او بل ظلم یې دا کړی و چې مثلې د مړو کړې وه، پوز یې غوږونه ترې نه غوڅ کړي وو، د حمزه رضی الله عنه زړې راویستلی و، هغه یې شلولی و. نو ومنها التمثیل بالقتله، د دغه مړو تمثیل یې کړی و مع انهم بنو عمهم، سره دې نه چې دی د تره زامن و خو دا زړې وله راایستلی و او مثله یې وله کړې وه. همدارنګه د دې آیت معنا پکې وشو چې لیس لک من الامر شیء، ستا په دې کې کار نشته دی، دا زما کار دی چې لیعذبهم او یتوب علیهم،
که زه ورته د ایمان توفیق ورکوم او که عذاب ورکوم نو دې کې ستا کار نشته دی، ته خپل کار کوه او زما په کارونو کې دخل مه کوه، ځکه چې دا الهي فیصله ده چې چاته هدایت کوي او که چاته نه کوي، په دې کې ستا کار نشته. همدارنګه القنوت فی النوازل چې کله مصیبتونه راشي نو قنوت دغه وخت کې مشروع دی، سړی ویلی شي. همدغه رنګه دا خبره پکې هم ذکر شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل قوم ته نږدې کسانو ته دعوت ورکړی او دا یې ته فرمایلی چې زه تاسو د الله د عذاب نه نشم خلاصولی. وانذر عشیرتک الاقربین، خپل نږدې خپلوان دا ویروه د رب العالمین نه. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم به قوم اول را دعوت که، به تره، به ترور، به لور، نو للابعد والاقرب ټول را دعوت کړه قومونه. لا اغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا اغني عنك من الله شيئا، زه تا ته څه خیر او شر نشم در رسولی، دا خپل ځان دې خپله د اور نه خلاص که. تاسو سوچ وکئ چې سید المرسلین رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یغني شیئا عن سیدة نساء العالمین. تاسو دې باندې سوچ وکئ چې فاطمه رضی الله عنها د الله ډېره لویه او بهترینه او عابده بنده او د الله عبادت ګزاره بنده وه. هغې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ګوره خپل ځان دې خپله د اور نه بچ کړه، زه ستا حفاظت نشم کولی. نو دا نور خلک لا څه قیمت لري، دا پیران او دا شیونه، دا چرسین، دا څه قیمت لري چې دا دته رجوع وکړی شي او انسان د دې نه دا طلب وکړي چې ته ما د اور نه بچ کړه. خو دا شرک همیشه د انسان په عقل باندې لوبې کوي. نو دا مختصر معلومات په دې حدیث کې وو او په دې باب کې، او مقصد او خلاصه د باب همدا و چې مشرکانو ګوره تاسو د الله سره شریک مه کوئ، ځکه چې د تاسو سره د الله سره شریکوئ دا اول مخلوق دی، دویم دا ده چې دا ستاسو تعاون مرسته او مدد نشي کولی، او دریم دا چې ستاسو لاسه کې د خپل ځان هم نشي کولی، او بل دا چې څلورم دا اختیار نه لري، بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم واقع پکې راوړه چې دا سید الاولین والآخرین دی، دا یو اختیار نه لري. نو نور لا څوک څه قیمت لري، څه معنا لري چې هغوی دې د الله سبحانه وتعالی سره شریک کړی شي. الله سبحانه وتعالی دې زموږ او ستاسو توحید عقیده مضبوطه کړي. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.